دغه درې خاصیتونه ضرور په ژوند کې راولئ او له دې سره ځان عیار کړئ. لومړی دا چې کله هم اودس کوې نو په اوداسه کې د ځوان په څیر شجاع او باتور واوسه. هیڅ وخت دا پلمې ځان ته مه لټوه چې نن اوبه ایښي دي اودس به نه کوم. ته له شیطان سره مقابله وکړه. شاید شیطان تا ته وسوسې در واچوي چې ژمی دی، یخني ده او په یخو اوبو اودس مه کوه. نه، ته دلته بهادري وکړه او خپله ځواني ثابت کړه، نو ته ضرور اودس وکړه. دوهم، کله چې لمونځ کوئ نو په لمونځ کې د سپین ږیرې په شان عاجزي کوئ او الله عز وجل ته په عاجزۍ سر ښکته کوئ. کله چې هم په لمانځه باندې درېدئ، ټول تکبر، هغه څه چې تاسې په ژوند کې دبدبه لرئ، هغه ټول له ځانه لرې کوئ او الله عز وجل ته په عاجزۍ باندې سر ښکته کوئ لکه څنګه چې یو سپین ږیری وي. دریم، کله چې له الله عز وجل څخه څه غواړئ او یا الله عز وجل دربار ته دعاوې کوئ نو د ماشوم په څیر واوسه او په ځان کې دومره عاجزي پیدا کړه چې د ماشوم په څیر الله عز وجل ته وژاړئ. کله چې تاسې له الله عز وجل څخه په ژړا کې غوښتنه وکئ نو دا په یاد ولرئ چې دا غوښتنه ستاسې ضرور قبلیږي او د الله عز وجل له دربار څخه نه رد کیږي.